जी बिल्कुल څنګه تاسو ګورئ حالات اوس خو صرف دغه دی چې انیا جانیا شروع شول وفاقي منسٹر طارق فاضل چودھری راغلل هغه نه علاوه تحریک انصاف چې کوم جنرال سیکرټري دی سلمان اکرم راجا همدغه شانتي نور غړي چې کوم دي روان شوي دي طارق فاضل چودھری بیان هم تاسو واورېدل چې هغه خو مخفل موقف دی چې کوم حکومتي ورکوي چې ذمہوار کسانو به تعین کېدلی شي او یو کس هم نه پاتې کېږي او بل چې کوم دی وخت کې ویل کېږي چې نه ډیډ باډیز یعنی ماشومان نامولود ماشومانو شناخت شوی دی چې هغه ورته ورکړی شوي دي بل طرف ته شناخت هم ناممکنه شوی دی ولې چې بالکل حالات چې کوم دي هغه بالکل خراب شوي دي دې وخت کې موږ هغه ځای کې ولاړ یو چې کوم ځای نه پهله ایکشن کروي وشوه مبارک صاحب وختي په دې باندې هم ګرځېده نو مبارک صاحب نه به تپوس کوو چې آیا تاسو وختي وارډ طرف ته خپل طریقې سره لاړئ لږ ونې ډیټیل ووایئ چې کوم ځای نه خپلو کتونکو ته به ووایو دا هغه وارډ دی چې کوم ښکاري په نظر باندې دا هغه شیشې دي او په دې ټایم کې که تاسو وګورئ نو چې کله اور ولګېدو سهار 7 بجې وې هغه 7 بجو وخت کې چې کومه دی کله دا کمپریسر د ایر کنډیشن دا اوور هیټ شو او هغې اور واغستو نو هغې ته د دننه لاره چې کوم دی نه هغه لکه چوک و بنده شوې ونه بیا دا شیشې چې کومه دي دا یې ماتې کړې چې کومه انتظامیه وه هغوی دننه ورله هغه اور یې مړ کړو خو دې دوران چې کوم دی دغه بدقسمته دغه پیښه چې کومه دی نو وشوه 14 ماشومان په حق ورسېدل او هغوی چې څنګه تاسو ته بنګش صاحب ډیټیل درکو هغې کې چې کومه د زیاتره ماشومانو د هغې پهچان شو که هسې هم ماشومان چې کومه دی ټول تقریبا یو شانی خو لکه د سوي په وجه باندې د اور په وجه باندې د هغوی شناخت چې کومه دی هغه ګران خو اوسې لکه چې کومه دی نه پورې ماشومان د هغوی لواحقینو ته ورکړي دي او باقي چې کومه 15 دي د هغې شناخت عمل چې کومه دی هغه به هم ولکه ورکړي شي خو مسله خبره دلته صرف دا ده چې په دغه وخت کې کله چې دا اور لګېدو په دغه چلډرن وارډ کې کومه چې ډېره سنسیټیو ایریا ده هلته سټاف لکه پوره نه و که کوم سټاف لکه پوره وی په خپل ډیوټۍ باندې موجود وي سهار 7 بجې وي نو که پوره خلک موجود وي نه کېدی شي چې دغه ماشومان بچ شوي وي فټافټ کاروایي شوی وی نه کېدی شي دغه ماشومان بچ شوی وي خبرې ډېرې دي خو د حادثې هیڅ پته نه لګي حادثه هم دغه رنګ راځي حادثې ته حادثه ویم نو بدقسمتي مخې ته راغله خلک د صحت د وزیر مصطفی کمال تپوس کوي نه هغه اوس طارق فضل چودھری صاحب وفاقي وزیر دی هغه وی چې په کراچۍ کې دی او دغه رنګ نور چې کومه انتظامیه ده د ایډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې انکوایري کمیټي جوړه شوې ده په هغې کې د ټولو محکمې متعلقه محکمو نمایندګان په هغې کې موجود دي په هغې کې د پیمز نماینده موجود دی په هغې کې ایون د آی ایس کو د بجلۍ د محکمې د اسلام آباد د هغې نماینده موجود دی هغوی به په 24 غنټو کې دننه خپل ریپورټ جمع کړي بیا به لکه د هغې تعین وشي چې ذمهداري د چا ده خو په هر حال ذمهداري چې د هر چا ده طارق فضل چودھری صاحب لږه شیبه وړاندې خبره وکړه وفاقي وزیر چې په دې کې که هر څوک هم د چا هم کوتاهي په دې کې پته ولګېده نو هغې ته به لکه سخته سزا ورکولی کېږي جی بالکل تاسو له مبارک صاحب خپل تاسو بیان هم اوریدل دغه هغه چې کوم وارډ لار دا انتهایی نگهداشت یونټ چې کوم دی چې کوم دي تابع دلته کېږي دغه هم هغه لوکینو خپل خپلوان دي چې راغلي دي دننه اکسس چې کوم دی هغه مکمل پولیس تاسو ګورئ په فوټیج کې هغه مکمل بند کړی شوی دی سیل کړی شوی دی او بل طرف ته چې کوم خلک یا د اوس چې کوم خبرېږي خپل خپلوان هغې هم دلته اکسس کوي بل خوا چې کوم دغه صورتحال تاسو وینئ چې کوم شناخت دی هغه باندې هم چې کوم دغه پرابلم مخې ته راځي او ورسره چې کوم دلته اوس هغه سلسله خو باقاعده شروع شوه چې کوم اوسیاسي یا دغه شانتي حکومتي غړي تګ راتګ ولې چې میډیا دلته موجود ده هغې یو سوال سنو هم وشتېږي خو اوس دا پته به لګي چې کله دغه ریپورټ ټول راجمع شي آیا وکي هغه ذمهوار کسانو ته چې کوم تعین کېږي هغه ته سزا ورکول کېږي یا هماغه شانتي نور فایلونه دا فایل به هم بند شي خو دغه ځای کې انتهایی د افسوس خبره چې کوم دغه شانتي دو لوی اسپتال او انتظامات په باندې هم سول نه اوچتېږي او دلته ډیپټي باندې هم سول نه اوچتېږي او دغه شانتي واقعې باندې یقینا چې یو شمېر سول نه اوچتېږي او په خپل ځای باندې خو بهرحال صورتحال تاسو وینئ چې دې وخت کې خلک چې کوم دي راجمع شوي دي خپل خپلوان مخته صورتحال ته وګورو چې کله ریپورټ راشي جی